بسم الله الرحمن الرحیم. د هاوس اف پرزیډنټ د طرفه زه یم عبدالغني خان او بایولوژي کې نننی ټاپک زمونږ د کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم. نو بایوډایورسټي چپټر مونږ شروع کړو. بایوډایورسټي مونږ ویلې او بایوډایورسټي کې بیا مونږ د هغې امپورټنس ویلیو هغې ورپسې اوس دا بل ټاپک دی کلاسیفیکیشن اف ارګانیزمز دی. نو څنګه تاسو ته پته را چې په دنیا باندې مختلف قسم ارګانیزم چې دی هغه اوسیږي او دا مونږ په تیر شوي لیکچر کې ویلیو چې دغه ارګانیزم چې دی دا 2 میلیون کاینډ اف ارګانیزم ساینټسټو چې دی هغه تر اوسه پورې آیډنټیفاید کړي دي او ډسکرایب کړي دي او ورځ تر ورځه نور هم ډسکوریز کیږي او دغه ارګانیزم چې دی هغه ډسکور کیږي او دغه آیډنټیفیکیشن د هغې کیږي او په دنیا باندې 2 میلیون کاینډز چې دغه ارګانیزم دی چې په دغه 2 میلیون کاینډز کې چې دی 1.5 میلیون پکې انیملز دي او 0.5 میلیونز چې دی دا پکې پلانټ دي. نو د ارګانیزم دا دونه سیوا مقدار چې دی د دې هر یو خصوصیات هر یو جنرال کریکټر یا سپیسیفیک کریکټر دا یاد ساتل چې دی دا ډیر زیات ګران دي. نو د دې وجې نه بایولوژیست چې دی هغه دا ارګانیزم یې کلاسیفای کړل. د دې ارګانیزم کلاسیفیکیشن یې وکړو. کلاسیفیکیشن څه ته وایي؟ نو نه ټاپک زموږ دا دی. کلاسیفیکیشن چې دی دا د ارګانیزم تقسیم دی. ارګانیزم په ګروپونو کې تقسیمول او په نور وړو ګروپونو کې تقسیمول د هغې د سیمیلریټیز د یو شانوالي او مختلفوالي په بیس باندې. نو ډیفینیشن یې موږ دا لیکلی چې د ارینجمنټ اف ارګانیزم انټو ګروپ اینډ سب ګروپ آن د بیسس اف سیمیلریټیز اینډ ډیفرنسز. دغه شانتې ارګانیزم چې دی دا مونږ د دغه سیمیلریټیز چې د دې د بل ارګانیزم سره څه یو شانوالی شته که نشته د دې په بیس باندې یا د بل ارګانیزم نه دا څنګه ډیفرنس دی په څه خصوصیاتو باندې مختلف دی. نو دې په بیس سره دغه ارګانیزم مونږ په غټو ګروپونو کې او د هغې نه بیا په نورو وړو ګروپونو کې دغه ایښودلو ته دې ته کلاسیفیکیشن ویلی شي. کلاسیفیکیشن د یو خاص بیسیس په وجه باندې کیږي، د خاص بنیادی په شیزونو فیکټرز په وجه باندې کیږي. اوس دغه فیکټر څه دي چې دا څه بیسیس په وجه باندې شی او نو د هسټري اف کلاسیفیکیشن را روان ټاپک کې بیا موږ دا وایو چې اولنې کلاسیفیکیشن چې دی دا چا کړی دا ارسټوټل کړی بیا کیرولس لینیس کړی. نو د ټولو نه اول ارسټوټل چې دی دا کلاسیفیکیشن کړی او هغه ټول ارګانیزم چې دی هغه د هیبیټیټ په بیس باندې هغه ډیوایډ کړی وو. هیبیټیټ څه ته هیبیټیټ وایي د ډویلینګ پلیس اف ان ارګانیزم. د سیمویل شو یا د سیمویل شو چې د پلیس ویر ارګانیزم لیو اینډ ګرو. هغه ځای چې په هغې کې ارګانیزم اوسیږي په هغه ځای کې لویږي او د هغې نه خپل خوراک حاصلوي دغه ځای ته دغه ارګانیزم هیبیټیټ ویلی کېږي. ارسټوټل د ټول نه اولنی کلاسیفیکیشن د هیبیټیټ په ذریعه باندې کړی و خو دا کلاسیفیکیشن چې دی نو دا دونه مفید نه و دونه واضح نه و ځکه چې په دې کې لکه د صرف د هیبیټیټ په بیس باندې کړی و. لکه مثال په طور باندې موږ اکویټیک واخلو په اکویټیک کې ټرټل شو او فیش شو. نو دا د یو ګروپ کې ایښي. نو په دې دواړو کې څه کامن کرکټر نور نشته بغیر د دې د هیبیټیټ نه نور داسې زیات تر کامن کرکټرز پکې نشته، خصوصیات پکې یو شانتې نشته. نو د دې وجې نه دا کلاسیفیکیشن چې دی دا دونه زیات اهم نه و یا دونه زیات چې دی نو دا واضح نه و. بیا وروسته چې دی نور ساینټسټ چې دی نو هغه بیا کلاسیفیکیشن کوو د ارګانیزم او دغه کلاسیفیکیشن د ارګانیزم هغو بیا د فزیکل کریکټر په بیس باندې کوو چې فزیکل کریکټر د ارګانیزم سټډي کې او د هغې په بیس باندې دیو دغه ارګانیزم په ګروپونو کې او سب ګروپونو کې تقسیم کی. او نن سبا ماډرن کم سیستم چې دی د کلاسیفیکیشن هغه بیس دی په د هیبیټیټ په بیس باندې هم دی او د کریکټر فزیکل کریکټر په بیس باندې هم دی او د دې سره سره د جینیټکس په بیس باندې هم دی، د اناټمي په بیس باندې هم دی، د فزیالوجي په بیس باندې هم دی او د ایولوشنري هسټري په بیس باندې هم دی. جینیټکس دا موږ ویلیو چې دا انفارمیشن چې دی کم انفارمیشن چې کیری کېږي د پیرنټس نه اف سپرینګ ته. اناټمي چې دی نو انټرنل سټرکچر چې دی د هغې سټډي نو دغه ارګانیزم انټرنل سټرکچر چې دی دغه سټډي کوي او د دې په بیس باندې ارګانیزم چې دی هغه کلاسیفای کوي. د فزیالوجي په بیس باندې چې موږ فارټ چې دی د ارګانیزم پارټ او د هغې فنکشن موږ سټډي کوو چې دا څنګه دا فارټ څنګه دی دا فنکشن څنګه کوي کار څنګه کوي. نو دغې په بیس باندې ارګانیزم نن سبا ته کلاسیفای کېږي.
او د ایولوشنری هیستوري په ذریعه سره هم چې د ایولوشن چې دی هغه د کم انسیسټر نشو د کړه کامن انسیسټر نشوي نو دا بیا په یو شان ګروپ کې یا یو بل ته نږدې ګروپ کې چې دا خو د شي او کړه کامن نه نو دا بیا په ډیفرنٹ ګروپ کې خودل شي نو دا بیسز اف کلاسیفیکیشن د دې بیسز په وجه سره کیږي اوس بل چې دی هغه ایمز اف کلاسیفیکیشن دی د کلاسیفیکیشن مقصد څه دی نو کلاسیفیکیشن چې دی دا مقصد دا دی چې ارګانیزم چې دی دا مونږه د یو شانوالي او مختلفوالي په بیس سره تقسیم کو نه ارګانیزم یو شان ارګانیزم مونږ ته جدای او ډیفرنس ارګانیزم چې دی هغه جدای چې په اسانه سره مونږ د ارګانیزم سټډي وکړو او دا شانتي د آیډیا چې دا مونږ ته آیډیا پرووایډ کوي د ایولوشنری سیکوینس په اړه کې چې آیا د ایولوشنری دا سیکوینس چې کوم دی دا ایولوشن شو دی د سمپل نه کمپلیکس طرف ته ایولوشن شو دی نو دا موږ ته د آیډیا هم شو کوي بل چې دا موږ ته ریلیشن شو کوي د کامن فیچرز په بنیاد باندې کامن کم خصوصیات د ارګانیزم چې نو دا غي په بنیاد باندې دا موږ ته د ارګانیزم ریلیشن خو چې د ارګانیزم د دې سره تعلق شته کنيشتا او بل د کلاسیفیکیشن بل اهمیت دا دی چې دا ارګانیزم لمونګه ساينټیفیک نیم ورکو او دغه ارګانیزم چې نو دا په پراپر ګروپ کې مونږه کیدو نو دا موږ سره ایمز اف کلاسیفیکیشن اوس بل د کلاسیفیکیشن چې دا هغه پرنسپلز دی اصول دی کلاسیفیکیشن همونګه وکړو چې د ارګانیزم چې د سبب بیس باندې وشو ارګانیزم چې د کلاسیفیکیشن د سبب بیس وشو او بیا د کلاسیفیکیشن مقصد سودا مونږه وي خو د اصول دی هغه اصول په تحت باندې دا کلاسیفیکیشن کیږي نو اولنې به کې دا لري چې افرنٹ سیمیلریټیز کلاسیفیکیشن به موږ د ارګانیزم کو خو چې د دې کم نمایا خصوصیات نو د هغې په بیس باندې وای کوو بل چې د ایولوشنری هیستوري په بیس باندې وای کوو او دا پرنسپل هم د اصول هم د زموږ سرداري چې په دې اصول باندې د انیمل کلاسیفیکیشن به موږ کوو نو ایولوشنری هیستوري به موږ د ارګانیزم سټډي کوو د ایولوشن به ګورو چې د ایولوشن د کم انسیسټر نشو دی نو د هغې په بیس سره د ارګانیزم چې دا بیا په ګروپونو کې موږ تقسیمو په ګروپونو کې به یږدو بیا بل د هومولاګ سټرکچر په بیس باندې وای کوو نو هومولاګ سټرکچر چې شری هومولاګ سټرکچر چې دی دا هغه سټرکچرز دي چې دا په ارګانیزم کې د دې بناوټ چې دی هغه یو شانتي لکه مثال په تور باندې کومه بیٹ خاپیرک واخلو او هیومن هند د لاسونو د انسان واخلو او خاپیرک چې دا هغه مونږه وینګز واخلو نو دغه د هغه او د انسان د لاسونو چې د انټرنل د بون سټرکچر چې دا دوانه سیم دي کار ډیفرنٹ کوي خودن انټرنلی چې دا رخصوي چې دا به سیم دي د بونه کمپوزیشن سیم دي نو دغه قسم سټرکچر چې ته هومولاګ سټرکچر ویل کیږي او دغه هومولاګ سټرکچر چې نو دا به بل یو پرنسپل د کلاسیفیکیشن بل اناټامیکل فیچرز دي د اناټامیکل فیچرز چې دا ارګانیزم چې دا انټرنل سټډي مونږه کوو د انټرنل خصوصیات د دې څنګه دی او دغه په بیس باندې چې نو مونږ ارګانیزم کلاسیفای کوو نو دا ونه ټاپک زمونږه کلاسیفیکیشن د ارګانیزم چې هغه مونږه کلاسیفیکیشن چې د ارګانیزم ارینجمنت په ګروپونو کې او په سب ګروپونو کې د سیمیلریټیز او ډیفرنسز په بیس باندې بیا مونږ د بیسز اف کلاسیفیکیشن وی چې کلاسیفیکیشن بیس سره د سبب بنیاد ساده کلاسیفیکیشن کیږي نو مخکې ارسطوټل کړو د هابیټیټ په بیس بیا وروسته چې د فزیکل کریکټر او اوس نن سبا چې نو د دې دواړو او د دې سره سره جینیټیک اناټمي فزیالوجي ایولوشنری هیستوري په ذریعہ سره هم کیږي بل مونږ وی چې ایمز اف کلاسیفیکیشن د کلاسیفیکیشن مقاصد څه دي اهمیت څه دي نو مونږ په هغه کې هم دا وی چې سیمیلریټیز او ډیفرنسز د ارګانیزم په منځ کې معلوم کی ارګانیزم مونږ په اسانه سره سټډي کو د ایولوشنری هیستوري سیکوینس چې هغه ته یو آیډیا پرووایډ کی ریلیشن چې هغه د کامن فیچر په بنیاد سره ریلیشن شو کی او ارګانیزم لنه مور کې دا په ګروپونو کې تقسیم کې او بل اخیرانه مونږه دا وی بده کې چې پرنسپل اف کلاسیفیکیشن مونږه وی نو پرنسپل اف کلاسیفیکیشن کې مونږ هم دا وی چې اپرنٹ سیمیلریټیز د دې په بیس باندې وای او ایولوشنری هیستوري وای او هومولاګ سټرکچر وای اناټامیکل فیچرز وای نو دا ونه نه ټاپک زمونږه نو امید لرم چې تاسو به پوه شئ او کو څه کوېسچن لږه نو تاسو مونږ نه په انباکس سره کولای شئ یا په واتس اپ ګروپ سره کولای شئ سماره ختم بس ته دا خو ملا به دوباره په ګلاري ویژن ولم وګو السلام علیکم برار صاحب نن په لګن ختم ډیر خو سوچ په بل څه بس ته دا